دیو جن یو صحابی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د شریعت احکام خو ډیر زیات دي، خو ته ماته یو داسې عمل وښیه چې زه هغه خپله مشغله وګرځوم او په هغې باندې همیشه عمل کوم، ماته یو خاصه وظیفه راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمده وي، همیشه د الله ذکر کوه. د دې وجې نه علماو لیکلي دي دا ذکر داسې یو عبادت دی چې د دې دپاره نه د ټایم تعین شته دی او نه ورله اودس ضروري دی. داسې یو عمل دی چې ته هر ټایم کولی شي، په ملاسته یې کولی شي، په ناسته یې کولی شي، په ولاړه یې کولی شي، په اوداسه کې یې کولی شي، بې اوداسه یې کولی شي، دکان کې ځان له کار کوي د الله ذکر کولی شي، په پټي کې کار کوي د الله ذکر کولی شي، زنانه د کور پخلی کوي د الله ذکر کولی شي، ځایونه جارو کوي د الله ذکر کولی شي. دا یو داسې عبادت دی چې دا ته په هر ټایم کې کولی شي، دې دپاره مانع نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغې صحابي ته فرمایي وایي خپله ژبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده وساته، همیشه لمده وساته. نو ذکر مونږ کې کوتاهي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. یا به د چا غیبت کو، یا به چرته لمس کو، یا به چرته په بل ګناه کې مبتلا یو، خو د الله ذکر په مشکله باندې مونږ کو. حالانکہ حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی سلور سیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو کنه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شو. صرف سلور سیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شوي. په هغې کې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي، هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کیږي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي شکرګزار زړه، داسې زړه دی چې هر ټایم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نیک عمله بیبي چې هغه د خاون په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاون موجود وي کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاون امانت ګڼي. نو نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیہ السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي. نو بهترین سیز بهترین ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. دا خبره ځکه کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي زه سحر را پاسېدلی وم، ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږم، د ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه زما په دې ژبې باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې که د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغې صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې څه وي؟ لمده وي، لمده د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي، د ده زړه ته به اطمینان وي، د ده زړه ته به آرام وي. انفرادي ذکر خو څوک کوي نه، انفرادي ذکر نه کوي. ډېر کم خلک داسې پاتې شوي چې ځان له ذکر کوي. او که چېرته د ذکر مجلس جوړ کړی شي چې راځئ ذکر وکړو نو وایي بدعت دې وکړو. نو ځان له ذکر کوي نه او مجلس ته چې راټولېږي او ذکر کوي نو وایي بدعت کوي. نو دا مطلب شو ستا د خبرې چې اړو ذکر کوئ، ما اړو ذکر مه ځان له کوه نه په مجلس کې کوه.
نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډیر کم شوی دی، ډیر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه ته د عذاب قبر نه خلاص کې سیوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماونه. الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي. حدیث مبارک کې راځي وی د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې به چې کله د عذاب قبر ذکر کېده کنه نو ډېر زیات به یې جړل، یا به چې مقبرې ته ورغې او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات به جړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د آخرت د پوڼو نه اولنۍ پوڼی ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو کو د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته ده. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي وي چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دې څاروو باندې عذاب قبر نشته دی، خو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، په دې څاروو به سره غوښه نه وراغلې، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی. دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی که نه دا د خاورو یو ډېرکې مه حسابوئ، دا د خاورو یو سلې مه حسابوئ، دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې نیکمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي، نیکمله انسان پکې کېښودی شي، دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي، او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا من ابواب الجنه. د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کوله وکړه چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولو شي. خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زینای کوله، غلای کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي، راتنګه پې شي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې، وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورالي، دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامې ورته واغوندوئ، د جهنم بستره ورته خوره کوي، او د جهنم د طرف نه دته یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په ده باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې
په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د دغې اجدهاګانو نه کو چېرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې سیرپ وو د هغې پوکې به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چېرته شینکې زرغون نه شي. داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې.